السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو په نن ویډیو کې د درویش رسولي مینوالو ته یو تازه د خوشحالۍ خبر لرم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که مو ویډیو خوښه سول د خپلو ملګرو سره هم ضروري شیر کړئ او که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ درسره سبسکرایب کړئ. د 2023 کال بنګلادیش پریمیر لیګ بولۍ د تیرې نومبر میاشتې په 23 نیټه ترسره سول چې شاوخوا څه افغان لوبغاړي هم د بېلابېلو لوبډلو لخوا واخیستل سول. خو نن تازه درویش رسولي هم د 2023 کال بنګلادیش پریمیر لیګ کې د چټګرام چیلنجرز لوبډلې لخوا واخیستل سو. درویش رسولي او ټولو مینوالو ته دې ډیر مبارک وي. درویش رسولي د افغانستان یو بهترینه بیټسمین دی، خو په ده باندې کار نه دی سوی. په ملي لوبډله کې دته چانس نه دی ورکول سوی. په دې هیله چې په راتلونکي کې په ملي لوبډله کې هم دته چانس ورکول سي او په ملي لوبډله کې ولوبېږي، د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي. په ټي 10 لیګ کې هم لوبېدلی دی، هلته هم ښه ځلېدلی دی. په 19 کلنې لوبډله کې هم ښه ځلېدلی دی او په داخلي لوبو کې هم ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي. په دې هیله چې د بنګلادیش پریمیر لیګ کې هم ښه وځلیږي. له پرچم بارسال سره ابراهیم زدران، کریم جنت، نوین الحق او رحمان الله ګربز لوبیږي. له کومیلا وکټورین سره محمد نبی لوبیږي. د ډاکا د منتور سره عثمان غنی لوبیږي. د رنګپور رایډر سره عظمت الله عمرزی لوبیږي. د سیلټ سټرایک ریټ سره ګلبدین نایب لوبیږي. او تازه درویش رسولي هم د چټګرام چیلنجرز لوبډلې سره تړون وکړ چې په 2023 کال کې به د خپلې لوبډلې سره ولوبیږي. د بنګلادیش پریمیر لیګ نه هم پړاو به د 2023 کال د جنوري پر 5 نیټه پیل سي. د فروری تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.